پر ډیورن فرضي کرښه د ملا یعقوب تازه او نوې کارنامه ویډیو ګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. سلام، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پر ډیورن فرضي کرښه د 115 امنیتي پوستو کار بشپړ شوی. په کندهار کې د 215 قل اردو مسؤلین ویلي چې د دفاع وزارت په لارښوونه د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې 130 پوځي پوستې جوړیږي چې له دې جملې څخه د 115 پوستو کار بشپړ شوی او د 25 نورو د جوړولو کار روان دی. یاد قل اردو وایي د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د سړک جوړولو کار هم په چټکۍ سره روان دی. د دوی په خبره یاد سړک د 615 کیلومترو اوږدوالی لري چې تر دې مهاله 280 کیلومتره سړک جوړ شوی او د پاتې سړک د جوړولو کار دوام لري. سرپرست حکومت ویلي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو او سړک جوړولو هڅې د ولس او هیواد د لا ښه امنیت په موخه پیل کړي دي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.